د نن ورځې ډیر لاند تازه او مهم خبرونه. ښه راغلاست. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن او میرمن یې د هغو امریکایي ټپیانو د پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلي چې 7 ورځې وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې په یوه چاودنه کې ټپیان شوي وو. پنجشیر. تېره شپه ناوخته پنجشیر ته تر ټولو مهمه دروازه سقوط شوه او د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر ډاکټر نورالحق احدي افغانستان کې دی او د کرنې وزارت چارې د اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی ځایناستي ته ورسپارلی دی. خان محمد تکل. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې مشر خان محمد تکل یو ځل بیا خپلې دندې ته راستون شو او طالب چارواکو ترې غوښتي دي چې یو ځل بیا د خپل هیواد د آبادولو لپاره خپلې چارې مخته یوسي. آریانا افغان هوایي شرکت. د ملکی هوایي چلن ادارې ویلي دي چې د آریانا افغان هوایي شرکت نن خپل داخلي پروازونه بیرته پیلوي. هالند اعلان کړی ویلي دي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رغونې لپاره 1 میلیون یورو مرسته کوي. طالبانو ویلي امریکایي ځواکونو هوایي ډګر دومره ویجاړ کړی دی چې 300 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده ترڅو اساسي ورغول شي. فرانسه 23 رسنۍ خبر ورکړی دی چې طالبان به نن له جمعې لمانځه وروسته د خپل نوي حکومت جوړښت اعلان کړي. له دې وړاندې طالب لوړپوړي عباس ستانکزي ویلي وو چې د 2 ورځو دننه به نوی حکومت اعلان شي چې ټول شموله او نړیوالو ته به د منلو وړ وي. او طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې نن به له متحده عرب اماراتو څخه کابل ته یو لوړپوړی اماراتي پلاوی راشي او کابل کې به له مهمو طالب مشرانو سره رسمي لیدنې کتنې وکړي. او اخیری خبر هم دا دی چې ایرلاین اعلان وکړ چې واتس اپ یې د معلوماتو د محرم ساتلو د قانون د سرغړونې په خاطر 268 میلیونه ډالر جریمه کړی دی. ویل شوي دي چې واتس اپ خپل معلومات له فیسبوک سره شریک کړي دي. له تاسو مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. زموږ نورو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ او ویې ګورئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه.